السلام علیکم ملګرو، د دې کس ویډیو هم راله کنه او دی چې دی نو دی هم ختم کو. ویډیو راسره لږه مکمل وګورئ. د سیټه چې تاسو دا کس ښکاري دا یو پوجي و ملګرو. دې چې خپله قصه کوله دې ویل کنه ویل زه چې خلکو کورونو ته تلل کسان به م راچوتول ویل 12 کسان چې دي نو ویل هغه ما پخپله ختم کړي دي او هغه ما ختم کړل. د هغه نه پس چې دی نو ویل زه چې دی نو د پوج نه استعفا ورکوم. دا یو پښتون دی وایي زه د پوج نه استعفا ورکوم او د دې نه پس چې دی نو ما به ختمی. د هغه نه پس چې دی نو خلکو دا پوسټونه او خلکو چې دی نو ویډیوګانې جوړې کړلې چې دا کس هم ختم کړی دی ځکه چې دې چې کومه خبرې کړې وې دی ویل چې د اختر نه به وروسته حالات نور هم خرابېږي. پښتنو ځان پوه کړئ. په خیبر پښتونخوا کې چې کوم حالات دي دا اوس چې دي نو دا ښه دي. د دې نه اختر نه پس چې دی نو حالت به ډېر زیات خرابېږي. افسوس خبره دا ده چې دا پښتون هم ختم کړو دا د دنیا نه لاړ. ملګرو ټولو ته مې خواست دی که نه چې ډېر زیات احتیاط کوئ که نه په دې بازارونو کې که نه دا چې په مخه دماکې کېږي په مخه مولیان چې دي نو هغه شهیدان کېږي. بېګا چې دی نو یو مولا هم شهید شوی و چې د هغه تراونه تو بل بېګا یو مولا چې دی نو هغه هم شهید شوی و. منیر شاکر صاحب ته تاسو وګورئ هغه شهید شو. دا صرف د دې وجې نه یار پته نه لګي بیخي شروع کړل او خاص کر په مولیانو باندې شروع کړل. ټولو پښتنو ته مې دا خواست دی یار چې ځان هم وساتئ. کوشش کوئ چې ټول پښتانه یو شئ او د دې پارټونه نور قلار شئ که نه غرقئ هم وژنئ پرېږدئ نور نه ګورئ. ټولو پښتنو ته زما دا ویډیو ضرور ورسوئ یار. په مخه چې دی نو یو مفتي صاحب او یو مولانا صاحب به چې دی نو هغه به یې شهید کړی او هغه به یې ختم کړی. زما دا ویډیو ټولو پښتنو ته ورسوئ. ټول یو شئ یار بس دی که نه ختمئ همدنه بس دی. که تاسو په دې پارټیانو پسې ځئ چې دا دې طریقې والا دی مولا دی دا دې طریقې مولا دی دا دې پارټۍ کس دی که دا ووژني خیر دی خو چې موږ صحیح یو یار چېرته هم دا سوچ مه کوئ نن یې هغه وژلی دی او بیا تا هم وژني ما هم وژني هر یو کس وژني هر یو پښتون وژني. ټولو ته مې خواست دی چې دا ویډیو شیر کړئ او ضرور دا خبره واورئ که نه چې ټول په اتفاق شئ که نه نور هم خرابئ یار. د اختر نه حالات خرابېږي وروسته ځکه چې دې پوجي دا خبره کړې وه دا پوجي چې دی نو هم شهید کړی دی دې استعفا ورکړې وه چې 12 کسان چې دی نو ما پخپله شهیدان کړي دي. د هغه مور و پلار او د هغه خوریانې او وړې وړې بچۍ وې نو هغه به یې جړل او موږ چې دی نو هغه کسان راچوت کړي دي او ما پخپله ختم کړي دي. ویډیو د ټولو پښتنو سره